پہلے بھی دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خدا نے جیسے ہی وسائل مہیا کیے ہم زندگی تک اس ہونے تک یہاں آج خدا کی مرضی سے پہنچ سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, اور خدا کی طرف سے یہ ممکن ہو سکا کہ خدا نے جو بھی ہمیں مہیا کیا ہم ان کے پاس لے کے آ سکے. بوے تو مقصد دادی چې خو ته مې وختي خبر وکړه ما چې الله پاک انسان دپاره وسیله جوړوي. وایي کېدای شي سبا خدای پاک ستاسو د لاسه د چا دپاره څه وسیله وکړي چې تاسو د چا دپاره ټینګار وکړي. وخت خبره ده. نو یو خبره دا هم ده چې کلام چې لیکلي قرآن مقدس کې چې خدای پاک وایي ته زما په بندګانو باندې رحم وکړه نو زه به په تا رحم کوم. نو چې څوک د الله په بندګانو باندې رحم نه کوي نو الله په هغه باندې بیا رحم نه کوي, بیا په هغه باندې سختې راځي او مصیبتونه راځي. که انسان نه پوهېږي هغې کې بس خپله راټولولو کې لګیا دي. نو پکار دا دی چې څومره هم توفیق یې زموږ هغسې چې موږ د یو بل امداد کوو او بیا به هم ستاسو ځای اوس موږ ولیدو او خدای پاک چې څنګه بیا بس راکوي او څه وسیله جوړېږي نو موږ به که بیا ځان رارسو مخکې اختر ته به بیا هم خدای پاک چې څنګه څه وس راکړي چې توفیق وشي نو موږ به ځان به ورسوو. تاسو دا قبول کړئ او چې څنګه بیا نور خدای پاک موږ له څه ذریعه جوړه کړي, څه وسیله راکړي, بس بیا به موږ ځان ته